د دې رمضان په ورستنۍ شپو کې د قدر د شپې اهتمام چې چاو کې غفر له ما تقدم من ذنبه مخکې چې څومره ګناهونه کړي دي هغه ټول ورته رب العالمین معاف کړي. شکر په وباسي الله عز وجل دې متعلق مستقل سورۃ نازل کې سورۃ قدر. صحابه په دې سورۃ کې قسم ګیره افغان راغی چې په خاصه زمانہ کې به دي خلکو دراز عمرونه و زیات عمرونه به و زمون تقریبا 12 کال پورې عمر ونسا موږ بچو موږ به بندګي شي رب العالمین موږ او تاسو لپاره کې د شي او میاشت راکړه او د شي ورځې پکې راکړه او شپه پکې راکړه چې کله موږ به تور مثال د غیش په د عبادت اهتمام وکړي درې کاله او څلور میاشتې ثواب الله عز وجل موږ تاسو لري. الحمدلله درې کاله په یو شپه عبادت باندې دومره اجر موږ ګټو لکه درې کاله عبادت چې موږ کړی د رب العالمین په دربار کې قبول وي او د پاسه به څلور میاشتې نور به زفور واړه. به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا په ورسنوي کې راوتاخو کې موږ په کار ده چې د وصل دی بیګات تیر شپې رملا وتړو ځکه دا ارش په موږ د پاره قدر ده. هل فی ذلک قسم لذی حجر الله عز وجل فرمایي چې په دې کې د عقل من انسان د پاره پوره برخه ده. د شپې په اخر حصہ کې پاس اسمان الله عز وجل راغلي څوک چې ګناه کړي زمان عفو وغواړي څوک چې هغه رزق زمانه وغواړي هر شپه موږ تاسو لپاره د قدر ده. لیکن د قدر شپه په هغه ورسره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاغه معلومه وا غواړي چې ملګرو له یاد کی ذکر کی ایبان د دوه ملګرو په خپل مابین کې بحثو الله عز وجل دا غره دماغونه لري کړه لوی حکمت او مقصد پرې کې داو چې د دې ټول شپو اهتمام د انسانو کې و الا بالفرج والتقدير چرته مقش په خود له شوی او مقش په باندې مونږ بندګي کوله او بس په بل نه کوله هر شپه د قدر ده. في الايام الخاليه سوره الحقيقه الله عز وجل فرمای بيدا شپې د خلکو نم نشي تیر شوي دا ورځې د خلکو نم نشي تیر شوي او تاسو دا ډکه کړی مولانا یو میاشته سار نه ولې تر دې مقام او د شپې اخره پورې پکار دا چې د شپې عبادت باندې ځان آباد کړي بالکل د سره تصور مونږ عائشہ به فرمایي چې کله دا ورسنی لښ شپې شروع شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې خپل لنګ وتړو عبادت ته متوجه شو او څوک چې د حجرات ولا روچتي کې زنانه یادولې او غویم لاګانی ورته وتړي درې کاله څلور میاشتې باقي کوم سمو استاد په خاطر غلط تصور یره په دې شپه باندې داونی په سجدي دیوال په سجدي چې په کوم شی باندې دی لاس ولګیدو داغه نه سرو زرو یو ډکره جوړي ځکه اول نه ذهن ګډ ورته اول نظم استاد مسردار چې مادیا 100 روپے پکې دي څومره مال پکې دي چې شپه پکې څومره دي چې شپه پکې څومره دي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې قدر د شپې اهتمام چې شاو کې الله عز وجل بدلا مخکې ګناهونه معاف کی په دې شرط باندې چې په دې کې ایمانی او په دې کې احتسابي